علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. موږ الحمدلله مسلمانان یو. سلام جواب پوره راکوه. تو وایه وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. داسې وایه وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. شابه دغه چاره موږ د پیشې نه یو ډاکوان. موږ هغه خپل هغه ارس پرېښي له خلک نه تنګو وسله مسلم پرېښې ده. په رضا سره خبرې کوو خلکو سره چې صدر سره یې نو بس راکړه په رضا سره په دست مبارکو دې راکړه چې په زو ده نه هر وره ولې درکم ته وایم په رضا مې ته وایي دا موبایل راکړه او ته په سړیتوب نه پوهېږې راکړه موبایل ته چې غوسه مه کوه روژه ده روژه راکړي بس نه 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 دا کار نه کوو ها د روژې مبارکه میاشت هم غلط کارونه پرېښي دي داسې کار وکړه چې په خپله واچوه په خپل دست مبارکو باندې ها بېایمانۍ کار هم په ایماندارۍ سره کوو ها روژې مبارکه میاشت ده خو نور صحیح نه غم ورباسه هله زر کوه ته چې غوسه مه کوه نه 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 که زوړ امام زړې تراویح دي راولیا تا سره پسې تمر بس شبه زما دې ملګري له ورکه نو خو څه شته نه که نه د الله د رضا لپاره ځان ولټوي ریشه ریشه وایه څه خو څه شته نه که نه ولټوه لکه نه دکه دکه نه دا یو ګړی پاتې ده او دې به پښمني له پاسو موږ ته کاپیران کړو موږ دې خوا پښمني له پاسو پښمني له موږ هم پاسو واچوه دې بل جب کې دې کې تېره شاته دې به پښمني له پاسو بچې د روژې میاشت ده که نه د لمونځ تلاوت ته اهتمام کوئ د کونډو د غریبانانو یتیمانانو خیال ساتئ د هغوی د روژه ماتې وړئ ښه د لوټ میاشت ده دې کې لوټ کړي خلک صحیح ده دا کومیر صاحبو لکه څنګه ثوابونه دا شوونه بولم ورته به روزه کې کتابونه بولم دا بولا ورته ثوابونه وګورئ بدی ثوابونه کېږي ډېرو دا څه کوې لکه دا هم بوله کنه امیر صاحبو دا بوله ثوابونه کونډو بونډو علاج کې وکړي زه لکه د روژه ماتې کار وکړو ځه لړو یاره د لوټ میاشته مونږ یاره لوټ کړو اسې لوټ میاشته دا ثوابونه مو ګټل دا کومیر صاحب راغلو بس هر څه ثوابونه مو ګټل دا ثوابونه به ته ګټېله راځه